افغانانو اتلانو طالبانو د سنگر مبارک مشه اختر د نړۍ مسلمانانو امن او سکون د دې سپېڅلې خاورې د هر وګړي هیله وه چې الله جل جلاله وروسته له ډېرو کړاوونو او سختو شپو ورځو نه دې ځورېدلي ولس ته ور په برخه کړ. مبارک مشه اختر افغانانو اتلانو طالبانو د سنگر مبارک مشه اختر د نړۍ مسلمانانو پښتنو د لر او بر مبارک. مجاهدین شب و روز در خدمت مردم و الحمدلله از لازم امنیتی مشکل نداره. عید به تمام هموطنان خود و تمام کافه ملت اسلام تبریکی میگم. فضل خدا وضعیت امنیتی بسیار خوب است فعلا، شکر هیچ مشکل نداریم. 100% وضعیت امنیتی ما بسیار خوب است. په تیرو شلو کلونو کې د دې خاورې هرې کونډې رنډې او یتیم لاس د الله پاک دربار ته لپه کړي، دعاګانې کړي او وطن ته یې د سولې د راتګ نارې پورته کړي. بل لور ته مجاهدینو په کلک عزم او راسخه اراده د وطن د آزادولو لپاره د وینو په نذرانه کولو سره د ولس د سوکالۍ لپاره کلکې او پیچلې مبارزې کړي چې په پایله کې الله پاک جل جلاله نننی سپېڅلی اسلامي نظام را په برخه کړی. مبارک مشه اختر مبارک مشه اختر مبارک مشه اختر مبارک مشه اختر افغانانو اتلانو طالبانو د سنگر مبارک مشه اختر د نړۍ مسلمانانو پښتنو د لر او بر مبارک مشه اختر 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 لپران بیا تر غوره لا تخاره تر لغمان لبغلان تر جوزجان اوس د دې لوی راکړل شوي نعمت شکر کول پکار دی او لا نورو ستړیاوو ته اړتیا ده چې د لاسته راغلي نظام ساتنه او پالنه وشي. نن په ټوله اسلامي نړۍ او ګران افغانستان کې د رارسېدلي لوی اختر شپې او ورځې دي. ښکلې د امن فضا ده، بډایه او شتمن خلک څاروي اخلي او د قربانۍ په کولو سره د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت پر ځای کوي. ځوانان، ماشومان، نارینه او ښځې د اختر لپاره خپلې نوې جامې اغوندي او د خپلو خپلوانو او قریبانو کره د اختر د مبارکۍ لپاره ځي. امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس د تل په شان په اختر کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي او په دې سوانده هوا کې په هره سیمه کې ولاړ دي او د خلکو د خوښیو د لمانځلو په موخه یې امنیت نیولی. د کابل ولایت په ګډون په نورو ولایتونو کې په دې مبارکو شپو او ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. مسؤلین هم خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ دوی ته د ښه امنیتي وضعیت ډاډ ورکوي. تر هر څه نه وړاندې د لوی اختر د رارسېدو له امله د اختر مبارکۍ مراتب د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام او د ریاست الوزراء قدرمن مقام او د کورنیو چارو وزارت او د اسلامي امارت نورو مسؤلینو ته او په عموم کې د افغانستان مظلوم او کړېدلي ولس ته او خاصتا د کابل ولایت اوسیدونکو ته د اختر مبارکۍ او مراتب او نیکې هیلې وړاندې کوم. اختر مو مبارک سه. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو طاعات، عبادات، قربانۍ په خپل دربار کې قبول کړي. د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای ده چې په داسې وخت کې موږ د اختر له رارسېدو سره مخامخ کېږو چې الحمدلله په ملک مو اسلامي نظام حاکم ده او سرتاسري امنیت په ټول ملک کې تأمین ده. د کابل په ولایت کې موږ تقریبا 6 ورځې مخکې یو امنیتي پلان ترتیب کړ چې په دې کې د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، همدارنګه د مرکزي قوې اردو استازي او د استخباراتو د عمومي ریاست او د کابل ولایت مقام، د کابل امنیه قمندانۍ، د کابل ولایت د استخباراتو ریاست په ګډون باندې یو امنیتي 12 ورځنی پلان ترتیب شو چې د همغه پلان له پلي کولو سره الحمدلله تاسې شاهدان یې چې د کابل په ټولو چوکونو کې او په ټولو چک پوینونو کې
د موږ زړور مجاهدین په ډیر اخلاص او په امانتداري سره خپلو مسؤلیتونو ته متوجه دي او کوشش کوي چې امنیتي ترتیب ښه منظم او خوندور کړي. نو زه د کابل ولایت د ښار او د اړوندو ولسوالیو ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې انشاءالله د اختر ورځې به مو د امن په فضا کې په خوښۍ کې که خدای کول سرته رسیږي. د خوشحالیو په دې ورځو کې خلک هم منندوی دي چې پولیس د دوی په خاطر بیا قربانی ورکوي او ښه امنیتي فضا رامنځته کوي. پیام تبریکی خاص برای هموطنان عزیز داریم. عید خوش و خوشبخت داشته باشند. عید سعید قربان از صمیم قلب برایشان تبریک میگویم. عید سعید اضحی را به تمام مردم افغانستان تبریک میگویم، بالخصوص به شهروندای شهر چاریکار. امید است که یک عید خوب و خوش در کنار خانواده، دوستا و همشهریان خویش داشته باشید. عید سعید اضحی را به تمام مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک میگویم. عید سعید اضحی را با تمام ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پروان ټول مسلمان ولس ته د لوی اختر مبارکي وایو. الله مو عبادات قربانیانې ټول زحمتونه تکلیفونه قبول کړه. بیا زموږ ټولو امنیتي ځواکونو ته چې د اختر دپاره یې پیرې ګزمې کړي دي، ستړیاوې ګاللې دي، ټولو ته د اختر مبارکي وایو. برای هموطنای قهرمان و مسلمان ولایت پروان ما تبریکی عید قربان یا عید اضحی را برش تبریک میگیم و خداوند همی امنیتی که فی الحال است همی امنیت دائم و قائم داشته باشه. همکاری مردم با حکومت در هر جای ضروری و لازم است. در ولایت پروان هم همی امنیت خوبتر که آمده با همکاری و کمک مردم آمده. همکاری مردم خیلی ضرور است و نتیجهش این است که ما میبینیم در ولایت پروان شما میتونید از مردم پرسان کنید در ظرف همی 40 سال یا بیشتر از 40 سال همه تو امنیتی که حال است نامده. این برکت همکاری مردم است. ډیر د شکر ځای دی چې یو ځل بیا اختر یا لوی اختر په داسې حال کې پر موږ باندې را روان ده چې ټول ملت مو له ډېرې خوشحالۍ سره امن سره او د امن له فضا سره مخ ده. او یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوو چې اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت خپل ټول قطاعات امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې د شپې او ورځې دپاره بلکې د هر وخت دپاره په خدمت کې لري او دوی خپل خدمت ته چمتو دي او د خپلو هیوادوالو دپاره د امن فضا راوستو دپاره د خپل سر و قرباني ته تیار دي. او کورنیو چارو وزارت په یو ځل بیا تاسو ټولو ته ډاډ درکوي چې موږ یو پلان د امنیت دپاره ټولو امنیه قمندانیو ولایاتو او ځواکو ته ورکړی ده چې هېڅ اخلالګر ته شریر ته اجازه ورنه کول شي چې زموږ هیوادوال یا د لمانځه په وخت کې یا د تګ راتګ په وخت کې یا په یو بل کار کې چې دوی ورباندې وي هغو ته امن اخلال کړي. نو په اخیر کې یو ځل بیا تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایو بلکې ټول اسلامي امت ته په استازولي د ټول خپل معینیت ارشد لخوا څخه مبارکي وایم. ټول امنیتي ارګانونه د اختر په دې خوږو شیبو کې موږ به ستاسو امنیت ساتنه کوو تر څو چې تاسو د اختر په خوشحاله او په هوساینې د اختر شپې او ورځې تېرې کړئ. هیله دا دي چې ټینګ شوی امنیت د ولس لپاره دایم او قایم شي او د تلپاتې سولې لپاره لا ګوټلي ګامونه پورته شي. وطنوال د غزني جنګ کندهار او کاپیسا کې لا هرات تر بامیان